مغرورې څانګې په خپل ټول قوت ځان ته ټکان ورکړ. ګڼې پاڼې یې له ځانه وڅنډلې. نورې پاڼې توی شوې، خو یوې ځان په څانګې پورې کلک کړ. تویه نه شوه. دغه وخت باغوان له لور او ترخس سره راښکاره شو چې هر چېرته به یې وچه بې پاڼو څانګه ولیده غوڅه به یې کړه. مغرورې څانګې ته راورسېد. لور یې پسې راجګ کړ، خو چې پاڼه یې ورپورې ولیده لاس یې بېرته ښکته کړ. څانګه یې پرېښوده. د باغوان له تېرېدو وروسته پاڼې څانګې ته وویل: لوی که لوی دی، د وړو له برکته لوی دی. هغه لویان چې واړه له ځانه شړي خامخا ختمېږي. که زه در سره نه وی، اوس به د باغوان په بوجۍ کې پرته وی او ماښام به په تناره کې سوځېدلې. په مغرورې څانګې د پاڼې خبرې بدې ولګېدې. په غوسه شوه. ځان ته یې څو سخت ټکانونه ورکړل او ایکې یوه پاتې پاڼه یې هم له ځانه لرې کړه. باغوان چې د وچو څانګو له ډکې بوجۍ سره د باغ له بره سره راستنېده، مغرورې څانګې ته یو ځل بیا ودرېد. هیڅ پاڼه یې ورپورې ونه لیده. لور یې پسې راجګ کړ. شېبه نیمه پس مغروره څانګه په خاورو کې پرته وه.